بسم الله الرحمن الرحیم. په کابل کې د چین د نوي سفیر ګمارنه د اسلامي امارت له 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د چین هیواد په رسمي بڼه خپل سفیر په کابل کې وګماره. پرون په دې تړاو پارک کې هم یو لړ مراسم هم نیول سوي وه. له دې وړاندې نړیوالو تر دې دمه پورې د اسلامي امارت حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړي چې په لړ کې د نجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار کولو اجازې ترڅنګ په کور دننه د ټولګډنو حکومت جوړښت پکې شامل دی. له افغانستان سره د چین د اړیکو نږدېوالي ته د نړیوالو اندېښنې، په سیمه ییزه کچه له هیوادونو سره د اسلامي امارت د اړیکو خوځښت او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالو دریځونه. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره. په نننۍ نن خبره کې 2 قدرمن میلمانه پر همدې موضوعاتو، هر یو اغلی ډیوه پتنګ او بل قدرمن میلمه ښاغلی توریالی همت سیاسي شنونکی. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راسئ نن خبرې ته. لومړی به راسو اغلی پتنګ خورکۍ ته. ډیوه راځو دې ته چې له افغانستان سره د چین د هیواد اړیکې څنګه ارزوي په دې وروستیو کې ستاسو په فکر؟ سلامونه لطیف تاسو ته، تاسو درون ماته علیکم سلام. د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته او همکارانو ته سلامونه احترامات. ګورئ موږ تاسو وینو چې چین ورځ تر بلې کوشش کوي چې افغانستان ته ځان را نږدې کړي، تعامل زیاتره د نورو هیوادونو نه ښیي چې دا یو نیک اقدام دی. دا چې هر بهرنی هیواد کوشش کوي چې د افغانستان سره نیکې اړیکې ولري. دا زموږ تاسو په ګټه باندې دی. دا که چېرته چین وي او دا که امریکا وي یا بریتانیا وي یا نور هیوادونه وي، د منطقې دپاره چین یو ډېر مهم رول لوبولی شي. خصوصا دوی هغه کومې پروژې چې د افغانستان له طریقې نه غواړي چې هغه عملي کړي، نو افغانستان د چین دپاره ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. خو اوس د موږ دپاره څه شی مهم دی چې موږ تاسو افغانستان څنګه کولی شو چې د دې نه بهتره ګټه پورته کړو. آیا د چین سفیر ګمارل د افغانستان دپاره څه ګټې کولی شي راولي او څه رقم سیاسي ګټې موږ تاسو ونه راپورته کولی شو؟ موږ تاسو وینو چې چین او امریکا په خپلو منځونو کې ستونزې لري. امریکا هم په تشویش کې کېږي اکثره وخت چې څه وخت چین کوشش کوي چې را نږدې شي. او همدا رقم پاکستان، هندوستان، ایران، دغه ټول هیوادونه دي چې په دغه منطقه کې ډېر مهم رول لوبوي او افغانستان کولی شي هم په دغه مسله کې یو مهم رول ولوبوي. اوس چې چین دې نتیجې ته ورسېده چې خپل سفیر یې وګمارله، دا زه فکر کوم چې د بهرني سیاست یو کامیابیتوب دی. خو موږ تاسو اوس باید په بهرني سیاست باندې باید په دې فکر وکړو چې د خپل د کور منځ مسلې باید ورځ تر بلې موږ تاسو اسانه کړو خپل ځانونو ته، چې د کور د مسایلو نه موږ تاسو راوځو چې وشو کړئ چې په غټو خبرو باندې موږ تاسو تمرکز وکړو، لکه چین، امریکا او بریتانیا، ایران، پاکستان او دغه نور هیوادونه چې دي چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې دوی هم په دا رقم لوبه کې موږ تاسو ګډون وکړو چې په هغې کې موږ تاسو خپلې ملي ګټې پکې وشو کړئ چې خوندي وساتو. بلې ډېره مننه همت صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم خپرونه کې. تېره ورځ په کابل کې د چین نوی سفیر وټاکل سو چې خپل باورلیک یې هم رئیس الوزرا ته وسپارئ. په دې وروستیو کې تاسو د چین او افغانستان اړیکې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سادات لطیفی صاحب، زتات او ډېرې محترمې او اغلې ډیوه پتنګې صاحبې ته او د ژوندون تلویزیون محترمو کارکوونکو، لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. زه خو د ټولو د مخه اول په اسلامي ملکونو خصوصا په ګاونډیانو خصوصا بیا په پاکستان او ایران باندې تعصب کوم او د زړه نه خفه یم چې دا چین موږ سره نیم خدای او نم پیغمبر او نم کتاب یو ده. که ګاونډیتوب هم ولري یو 20-30 کیلومتره ورسره ګاونډ لرو، خو د پاکستان او ایران سره دین، مذهب، قرآن، پیغمبر، خدای ټول د موږ یو دي، حتی ژبه. نو دوی نه چې هغه رامخکې سو دغه لږ خفه سومه د دوی په تاریخ چې پاکستان او ایران او د اسلامي ملکونه 50 دا د آینده لپاره راتلونکي ته یو تور داغ په خپل تاریخ باندې ځان ته پرېښود چې دلته یو اسلامي نظام او اسلامي له هر لحاظ نه ورته نږدې و، دونه چین وړاندې سو. شاباس په چین ویو. دویمه خبر دا ده ګوره که دا د ښځو حقوق دی او دا د داخله حقوق دی، دا ویم دا اوس وګوره موږ
زه در سره فزیکي میلمه یم ډیوه خور هغه ځای نه ده بله. خو اول حق به مغه ته ورکړه دونه حق دلته د عبارت ورته لري بله. کنه چې تا ته ویلي چې اول حق ما ته راکړه تا به حتما ما ته راکاو نو موږ دغونه حقوق د ښځې په موږ باندې زیات دي یقین وکړو چې کوم ځای کې اکثره ځایو کې موږ ځو ټول افغانان چې کوم ځای کې پوه سو چې دغلته یوه ښځه ده موږ ورته کوزیږو یقین وکړو هغه ورځ زه خپله کوسم دوه چوکۍ وې او هغه یو سړی و یو ښځه وه ویل یو کس جای استعمالي ولې دوه کسو جای ده وایي کیس مالې زه کوزېږم زه کوزم هغه ښځه و سړی یم وخېژاو ډېر ناوخته مو 11 بجې د شپې وې دقسې موږ د ښځو حقوق څه دویمه دا خبره چې چین سفیر څونه هوښیاره خبر کړې هغه ویلې چې دا د دوی کورنۍ مسله ده د کورنۍ په هغه کې موږ مداخله نه کوو او دا یو حق ده مسلم حق ده څلور شیانو کې څلور واړه هغه دي چې جغرافیه ده او ولس ده او حکومت ده او حاکمیت ده د موږ دغه د په رسمي توګه باندې خپل کاغذونه رئیس الوزرا ته وړاندې کړه خو زه تعصب په هغه سیاسي افغانانو کوم سیاستمدارانو او دغه میزو ته چې راځي چین وایي نوره دنیا وایي چې موږ داخلي چارو کې کار نه لرو خو د موږ ځینې سیاسیون وایي چې ولا حق لري هغوی حق نه لرو د موږ ورته وایي حق ورته ورکوي چې داخلي چارو کې د موږ تاسې لاسوهنه کولی شي او حق لري او دا لري دا لږ زره هغه خبر ده او بله خبر دا کوم چې د دې ګټه یو دام ده چې ډېر هیوادونه به لږ جرأت اوس پیدا کړي چې ولا د امریکا د څه نه ده چې خدای ده که نه خو د چین باندې چین ورسره 9.5 میلیارده ډالر تجارت لري دونه یو ملک بل ورسره نه لري هغه یې په سین لاهو کړه خو خپل تاریخ یې زرین که چینایانو خو زه وایم چې دنه لږ نور هم لږ جرأت وکړي او رسمي اعلان دې هم وکړي نور د بوسو لاندې اوبه نه تېروي چین دې په جرأت سره لږ نور اعلان هم وکړي بله ډېره مننه اغلې پتنګ راځو دې ته په افغانستان کې د چین ښکېلتیا ته ولې نړیوال په ځانګړې توګه امریکا اندېښنه لري په دې وروستیو کې چین هیواد راغلی چې د افغانستان کې پانګونه وکړي هدف یا سوال دا دی چې ولې امریکا او په سیمه کې نور هیوادونه اندېښنه لري د چین په ښکېلتیا کې ګوره امریکا همیشه اندېښنه چین ته او روسیې ته خصوصا هغه هیوادونه چې قدرت دي هغوی ته دوی خپل اندېښنې ښیي دا چې چین راغلی دی افغانستان ته باید موږ په دې باندې فکر ووهو چې افغانستان څنګه کولی شي چې د چین په شتون کې خپلې ګټې پورته کړي خپلې ملي شتمنۍ وساتي او داسې نه چې موږ تاسو د چین پر تګ باندې هر څه خپل اعلان کړو زه فکر کوم چې هغه کوم ستونزې چې امریکا او چین په ځینو کې لري چین چې غواړي چې سیپاک پروژه ترسره کړي د افغانستان شتون یا د افغانستان کې آرامي او دلته ثبات زیات مهم دی چین په داخل 20 کالونو کې کوشش کوله چې خپل دغه سر ته ورسوي خو متاسفانه د خاطر چې دلته به ځینې اقتصادي یا هغه ستونزې به چې پیدا کېدلې چې به چین ته اندېښنه پیدا کېدله امنیتي ستونزې به دلته وي نو دوی نشوای کولی چې دغه پروژې سر ته ورسوي نو دغه دلیل دی چې امریکا اوس په دې باندې فکر کوي چې آیا زموږ تاسو تل د افغانستان ده به اوس امریکا ته ګټه ورسوي که نه اوس چین کولی شي چې په افغانستان کې بهتره ګټې پورته کړي تیر کړل شل کاله اچونه وکړله او دلته یې کوشش کوله چې خپل عساکر ولري خپل فشار ولري او خپل خلک ولري خو متاسفانه اوس چې به چین رامخته شوی دی زه فکر کوم چې دا یو ښه کار دی زه د دې طرفدار یم لکه ایمان صاحب چې ووایي چې اوس به نور هیوادونه هم وهڅول شي چې دوی جرأت وکړي چې رامخکې شي خپل سفیران وټاکي او په همدې رقم ورو ورو د افغانستان اقتصاد بهتره شي افغانستان کې نن ورځ اقتصادي ستونزې دي او د رقم هیوادونه چې راځي افغانستان کولی شي چې د اقتصادي تړونونو له طریقې نه خپل ملي ګټې پکې خوندي وساتي هم خپل هیواد ته ګټه راوړي بله ډېره مننه ښاغلی همت تاسو د هغلې پتنګ نظر هم واورېدی ولې امریکا په شمول د ځینې هیوادونو د سیمې هیوادونو ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د چین په ښکېلتیا ډار یا ویره لري او اندېښنه لري ګوره موږ هغه ویره او ډار څه کوو هغوی پوه سو هغوی نه باید پوښتنه وکړي خو زه دومره وایم چې د ډېرې ګټې وکړي خو دا ګټه مرته چې نور ملکونه به جرأت پیدا کړي بله ګټه دا وکړه چې د چین مخالفین لکه جاپان لکه هندوستان لکه امریکا او ځینې نور دا به هم لږ نرم سي د افغانستان او د اسلامي امارت په هکله به نرم سي وایي به چې والا دا د ما مخالف سره هغه سو تاسې که لیدلي یو وخت کې چې دا تلیفونونه راووتل د نن نه 25 کاله مخکې یقین وکړه چا ته به د تلیفون کم او 4 افغانۍ به یې وهلې چې تا ته به یې کوم وهلې به داسې یو هغه وه هلته یو هغه وه خو کله چې هغه کمپنۍ زیاتې شوې بیا داسې سولې چې حتی سیمونه ما خپله سیم په 100,000 پاکستاني روپیو
یو سیم کارت اخیستی اوس داسې وخت چې پیسې هم له ځانه درکوي سیم کارت درکوي کمپنۍ ډېرې سي نو دغه رقم دغه نور دعوتله کوم بله خبر دا د ډیوه پتنګ خور په هکله کوم چې موږ هېڅ شی هم نه لیلامو موږ هر څه لیلامو خو دعوتطلبۍ ته وړاندې کوو چین هم د عادي زوی نه ده موږ نه مستقل دوست لرو نه مستقل دښمن چې هر څوک د موږ ملي منافعو ته ګټه رسوي ولو که یو افغانۍ زیاته وي هغه ته موږ ترجیح ورکوو اولین دوست د موږ هغه ده نور متوازن سیاست ساتو خو چېرته هم چې ګټه وي همغه ته ځان ډېر نږدې کوو نو چین سره چې موږ کوو مثلا یو قرارداد ده چین یې غواړي مثلا په 5 میلیارده ډالر او 100 افغانۍ خو یو بل ملک د هغه په 5 میلیارده او 1.5 سل افغانۍ غواړي 500 افغانۍ چې زیات وکړي موږ به ملي خاینان یو چې موږ به چین ته ورکوو موږ به همغه ته ورکوو موږ نه پاکستان نه ایران نه امریکا هیڅ چا سره هغه څوک چې د موږ مواد زیات اخلي هغه ته ورکوو خام مواد چې موږ بل ځای نه راوړو چې هر ملک نه موږ ته یو افغانۍ ارزانه پرېوځي موږ هغه ملک سره قرارداد کوو خپل مال په یو افغانۍ جګ خرڅوو او بل نه چې مال اخلو یو افغانۍ که هغه هر څوک ولو که اسرائیل وي هم چې د موږ سرسخت دښمنان دي هم موږ به ورکړه راکړه که ورسره شروع کړو موږ همغو ته هم ترجیح ورکوو ځکه چې یو افغانۍ اضافه ده دا یوازې د ما خبره نه ده دا چې هر اصیل افغاني هغه به همدغه سیاست خپلوي موږ یو څه بل وایو هغه دا وایي چې موږ حیران ځینې خلکو ته یو چې په رسمیت نه پېژاند ویلې به د اسلامي امارت پالیسي هغه ده دا 2 کلو کې چې په رسمیت ونه پېژانده نه څوک رسمي هغه کوي کله چې اوس چین راوړاندې سو اوس بیا مغرضین مرضي او غرضي خلک بیا دا خبرې کوي دا 2 ورځې ما پرون رئیس میډیا مې تعقیب کړه او چې دا به بیا څه کېږي او دا به بیا موږ د هغه غېږ کې ولېږو دا د دې غېږ کې ولېږو وسړی موږ ماشومان نه یو لاسونه لرو غوږونه لرو سترګې لرو او موږ هر څه ګورو چې دغه شکم ګټه ده نه چا غېږ کې ولېږو نه څوک خپل غېږ کې غورځو نه د چا غلامي کوو نه څوک غلامان ګرځو هغه وایي که نه الفت صاحب وایي ځان د چا غلام که په نورو باداري کوي سر ټیټول زده که کارونه سرکاري کوي او هلته زورور ته په ګونډو لاس په نامه اوسې دلته که فرعون غوندې په موږ کلنکاري کوي دا زه چې وظیفه هم نه اخلم یو علت یې همدا ده چې زه نه غواړم د چا غلامي وکړم سر ټیټول چاته وکړم نو چې سر نه ټیټومه نو وظیفه هم نه وي چې سر ټیټ ضرور به ته سټپ بای سټپ یو بل ته سر ټیټوي نو دا سر ټیټول مې د الله نه پرته بل چاته ټیټ کړی نه ده او نه به ټیټ سي زه دا وایم چې موږ سیاسیون باید خدای نه وویرېږي کوم کار کې چې د افغانانو ګټه د دوی خپله شخصي منافع نه وي اکثره سیاسیون چې راځي ته ما پورې هغه خبرې د میزو باندې کوي چې وایي یو څه کوي بل څه یو کس فیسبوک کې ورکړي یو مولوي زه به یې نوم واخلم سم نور غوندې هغه ورکړي و چې ممې کېږي حماسي صاحب بله ورځ 2 هغو ته لاړه یو غونډې ته لاړه ټول علما والته بیا د تعلیم نوم وانخیسته فیسبوک کې اخیسته او مخامخ وزیران اس وای نه خیسته بیا د علماو د څو اسلامي کانفرنس علماو سره کېناسته غلطه عربي ویلې او جاءت وفد ولک جاء الوفد دا یعنی په عربي ول دا د موږ د افغانانو نمایندګي ولې داسې خلکو کوي چې خالد شیخ الحدیث والقرآن هغه اسلامي کانفرنس وایي چې د افغانستان کې عالم نه و چې په عربي پوه سي نه برابرې دي فرصت ته چې خبرې دا څوک چې ورته برابرې دغه ملي خاینان دي ولې دلته موږ په پښتو باندې خبرې کړې وای چاته یو چا په عربي ورته ترجمه کړې وای زه ډېر خفه سوم هغو ته ویل چې موږ بدو یو موږ کوچیان یو موږ تعلیم د نرو ښځو سره هغه نه یو والکه یو څه وایي بل ځای کې بل څه وایي دته وایي منافقت ډېره مننه د دمې وروسته به پر همدې موضوعاتو خبرې کوو ډېره مننه درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې وروسته پر همدې موضوعاتو بحث کوو د نجونو او ښځو پر حقونو لنډه دمه درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم اغلې پتنګ راځو تاسو ته په تیرو 2 کلونو کې د نجونو او ښځو د حقونو د ورکړې په تړاو تاسو څه وایاست نن تازه یو امریکایي ښځینه چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نقص دي او یو ډول سزا ورته ورکول کیږي مثلا د نجونو د کار مسله د نجونو زده کړې نور بېلابېل موضوعات ګورئ امریکایان څه شی بیایي د امریکا میرمنې څه شی بیایي اصلا مهمې خبرې نه دي او هغه باید موږ تاسو اصلا ورباندې بحث هم نه کوو او د دوی چې کوم نظر دی هغه د دوی خپل شخصي نظر دی مهمه دا خبره ده چې په افغانستان کې میرمنې څه شی غواړي د هغوی نظر څه شی دی په افغانستان کې د موږ تاسو منو چې د مکتبونو د چې بندي حرکت کوي زه فکر کوم چې په دې کې باید بدلون راشي دا چې امریکا نن ورځ راځي شعور نه ورکوي دا صرف د خپلو ځانو دپاره چې ودرېږي چې دلته نوم وګټي دلته کوشش وکړي چې ووایي چې موږ دومره ښه خلک استو موږ د حقوقو بشر پلویان استو که چېرته دوی ته دا خبرې دومره ډېرې زیاتې مهمې وای په د 100 کارونو کې به یې ډېر څه کړي وو نو زه د امریکا خبرو ته اصلا توجه نه ورکوم او زه فکر کوم چې څه شی زیات مهم دي چې هغه زموږ تاسو چارواکي باید د
افغانستان د میرمنو غږ باید واروي. دا چې په اروپا کې څوک کوم غږ پورته کوي او څه شی غواړي هغه هم مهمه نه ده. زه فکر کوم چې نه په اروپا کې میرمنې کولی شي چې د افغانستان میرمنو نمایندګي وکړي او هیڅوک نشي کولی چې د میرمنو نمایندګي وکړي بغیر له دونه چې په خپل افغانستان کې میرمنې د خپلو ځانونو هغه نمایندګي وکړي. هغه څوک کولی شي چې د یو چا نمایندګي وکړي څه وخت چې هغه کس تاسو وټاکئ. څوک چې تاسو ټاکلی نه وي نو څنګه کولی شي چې په اروپا کې ناست وي او ووایي چې زه د فلاني د افغانو میرمنو نمایندګي کوم، چا ټاکلې یې، چا رایه درکړې ده، چا درته ویلي چې ته زما نمایندګي وکړه. نو زه د دغه شیانو سرسخته مخالفه یم. زه فکر کوم چې د افغانستان د هر کلي نه باید د میرمنو غږ واورېدل شي او دا زموږ تاسو د چارواکو وظیفه ده چې دوی باید دوی ته موقع برابره کړي او د افغانستان د میرمنو دپاره باید بهتره پالیسیانې را برابرې کړي. صرف په دغه باندې نه کېږي چې موږ تاسو وایي چې ولله دي موږ احترام ورته کوو. بېله شکه چې احترام همیشه زموږ تاسو په افغانستان کې نارینه‌و کړی دی، همیشه یې په ډېره درنه سترګه میرمنو ته کتلي دي. خو د دې د څنګ سره خدمات ډېر زیات مهم دي، تعلیم ډېر زیات مهم دی، د کار زمینه ورته ډېره زیاته مهمه ده. دا څه دي چې زموږ تاسو ملي ګټې پکې راځي او زموږ تاسو هېواد پکې کولی شي پرمختګ وکړي. بلې ډېره مننه ښاغلی همت. نړیوال یو څه وایي خو په کور دننه اسلامي امارت وایي چې د نجونو زده کړې د ښځو حقونه دا زموږ کورنۍ مسله ده. نړیوال ولې بېلابېلې بهانې لټوي؟ ستاسو نظر څه دی؟ یاره زه رښتیا دغه دوه هغو ته کوم دوی چې حقوقو نقص خبره کوي، آیا دا څو لکه کسان چې د موږ د امریکا په اډو کې اوس هم پراته دي یا په اسلام آباد کې هلته پراته دي په انتظار دی چې امریکې او غرب ته لاړ شي، آیا دوی څو مکتبونه هلته خلاص کړي؟ الفزره الفزرې چاته ویلی، ای بي سی ډي کوم چاته ویلی؟ دا دوه کاله هلته که ته رښتیا د تعلیم غم د مان د نجونو تا سره وي، د ما هغه نجونې نه دي، انسانان دي چې امریکا ته د رغلي کمپو کې دي اچولي دي، چېرته د کار اجازه دې ورته ورکړې، د تعلیم اجازه دې ورته ورکړې. بله خبره زه دا کوم چې امریکا د قال په ژبه وایي چې کار اهل د کار ته وسپارئ او ښځو ته کار ورکوي او ټولګډونه حکومت جوړ کوي. او څلورمه خبر دا چې تعلیم شروع کوي. خو د حال په ژبه دا وایي، د قال ژبه د حال ژبه باندې وایي چې ډېر ښه په مور و پلار د شاباس په زړه کې خوشحاله ده، جشن نیسي چې کار اهل د کار ته مسپارئ، چې ښځو مکتب مخ شروع کوئ او عامه شموله مو جوړوئ او دغه طالبیزم او ملائزم او انډیوالیزم همدغه ته دوام ورکوئ. ځکه دا د هغو د باندې اسلامي امارت ناکامیږي او بدنامیږي. دا د هغو لپاره اکسیجن د ناکامي او هغه د اسلامي امارت او دا مکتبونه خوشي کول د اسلام او افغاني کلتور چتر لاندې عامه شمول د رښتیا جوړول مثال او کار اهل د کار ته سپارل او دغه شیان دا د امریکې لپاره زار قاتل دي، زار قاتل. ځکه د سره اسلامي امارت نیکنامیږي او کامیابیږي. د اسلامي امارت نیکنامي او کامیابي د افغانانو نیکنامي او کامیابي او د اسلام نیکنامي او کامیابي ده. هغوی نه غواړي چې اسلام نیکنام شي او کامیاب شي، ځکه ډیوه خور والته پته وي چې اندغو د دعوت نه خلک جوپې مسلمانېږي. هغوی چې راځه په دغه باندې مخه ونیسه. زه ګوره یوه خبره په همده کې کومه، نور ډېر هغه نه کوم. دا اوس زه پرون الله ګواه ده مجتمع هغه ورته وایي فضا دا چلستون کې د هغه ته لاړم، سنپو کې وګرځېدم، پوښتنه مې وکړه مالې 2 مې لورګانې دي 2 مې زمن زه یې شاملو مالې ته ودرېد څه وایي. اوس داسې نه چې اسلامي امارت هلته ورسي او فورا هغه هم بند کړي، نه. نو هلته د انګلیس کورسونه ښځو ته سته، ریاضي کورس سته، د کمپیوټر سته، قسم ده په سلګونه جنکۍ وتلې خو بیل هغوی راته هلکان چې په هغه سره داسې زاډور داسې زاوینډو ته اجازه سته ده. په مکتب او په پوهنتون کې خو قرآن ته هم اجازه شته، ثقافت اسلامي ته هم شته، حدیثو ته هم شته. دا هم دغسې خلاصه کېږي که نه. موږ وایي ولې یو بام و دوه هوا کېږي. انګلیش تعلیم ته یې پرېږدي او د هغه تعلیم ته یې نه پرېږدي، بیالوجي و فیزیک او دغه چې زده کړي چې هغه راته ډاکټره سي، هغه راته معلمه سي، دته یې نه پرېږدي. دغه یو ظلم ده. باید زه داسې نه چې اوس هغه هم بند کړي. اسلامي امارت د دا نور هم د انګلیسي کورسو غوندې خلاص کړي. داسې نه چې اوس هغه نسم کوی ویل لیوني ته یې ویلې چې ګوره دې درمن ته ور وانه چای او دا دې مراعات که ورغه ته یې ور واچو چې دا کورسونه هم بند نه کړي. اسلامي امارت ته دا به د ظلم له پاسه ظلم کوي که دا ډېره مننه. اغلې پتنګ د یو مسلماني او یو افغاني خور په صفت کرات وایي. ستاسو اوس په شه حجاب کې خپرونې ته راغلي یاست او خپرونه کې مو البته د سکایپ له لارې ګډون کړی دی. د اسلامي امارت مشرتابه څخه د نجونو د زده کړو په تړاو څه ډول غوښتنه لري؟ ګورئ، اول خو حجاب زه فکر کوم چې زموږ تاسو د هر مسلمان وظیفه ده. په افغانستان کې الحمدلله ټول په حجاب کې ګرځي. دا چې څوک حجاب کوي راځي په تلویزیون کې که چېرته په خارج کې ناست دي، دا د احترام نه او دا زموږ تاسو مذهب دی چې موږ تاسو غواړو چې
پانده فکر و مفکوره باندې راوړ شو مخته او دا چې زموږ غوښتنه شاید زموږ خپله شخصي غوښتنه کېدای شي چې دومره زیاته مهمه نه وي خو په افغانستان کې چې موږ تاسو ورته خپل ارزیابي کوو او د لرې نه چې ورته ګورو چې هغه ټولنې چې څوک پکې درس ولګي یا امکانات د درس پکې کم وي یا موږ تاسو نجونې هلکان پرېږدو چې تعلیم وکړو په دې باندې باید موږ تاسو پوه شو چې موږ تاسو د ټیټې سویې نه موږ تاسو کوشش کوو چې دغه ټول موږ خپل ماشومان یا خپل هغه زده کوونکي ورځ تر بلې ناامیده کړو په کورونو باندې کېنو موږ تاسو خپله ټولنې ته ډېره غټه ضربه رسوو دو په خاطر باندې دا چې څه وخت کلونه تېرېږي دا زموږ تاسو ضربه په هغه وخت کې رسېږي دو خاطر چې موږ تاسو بیا تعلیم یافته کسان نه لرو ماشومان به زموږ تاسو اکثره بېسواده وي مجبورېږو به چې د نورو هېوادونو نه موږ تاسو کارمندان راولو معلمین راولو لکه د لوړو زده کړو وزیر په خپله وروستۍ هغه کې انټرویو کې ویلي چې که چېرته ضرورت شي نو موږ به د بهرني هېوادونو نه بیا استادان راولو چې زه د دې مخالفه نه یم خو زه فکر کوم چې موږ تاسو کافي ظرفیت په افغانستان کې لرو چې د دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو او څنګه وشو کړای چې د دې لپاره کار وکړو دغه ظرفیتونه ورځ تر بلې زیاتره په دې باندې فکر نه کوو چې د دې سایل د یو څو دانې څو کاله موږ تاسو زده کړې ودرو ستونزه په افغانستان کې نه راجوړېږي ډېرېږي خو زه فکر کوم چې زده کړه یو د اساسي ټکو نه ده چې زما غوښتنه وه همدا رقم د افغانستان د هر غوښتنې د هرې مېرمنې غوښتنه ده بله ډېره مننه ښاغلی همت پکات په لنډو کې راته وایي اسلامي امارت د مشرتابه څخه څه غوښتنه لرئ د نجونو د زده کړو اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرم چې د اسلام او د افغاني کلتور چتر لاندې زر تر زره پوهنتونونو مکتبونه خلاص کړي یوه خبره ډېوه پتنګ خور ته کوم الله ګواه ده چې زه هره ښځه وینم چې مشره وینم لکه مور چې درمیانه وینم لکه خور چې ډیوه پتنګ غوندې ګورم لکه لور دې چې دا کم خبره وکړه پښتو کې یو متل وایي په وړاندور کې یو سترګی پاچا وي یوه سترګې نو په اروپا کې رښتیا هم په غرب کې ډیوه پتنګ دا کم هغه چې د حجاب چې دا اوس ده دا وړاندو کې یو سترګه پاچا وي خو شرعي هغه سل په سله دانه ده د افغاني کلتورو د اسلام دغه سره دا نه ده زه دا خواهش ترې کومه ځکه په ټولو حتی عیسایت کې یهودیت کې په ټولو کې ویښته چې دي دا حجاب د مخ حجاب لا نه ده ویښته دي دی چې اوس پوزه هغه کړی په کار ده یقین مې ده پېښ چې دا غیرتي پلار هم غیرتي و دام غیرتی ده او ښه افغان دوست او اسلام دوسته ده چې دا ویښته دې هم پټوي هغه نور اروپایانو نه ډېره ښه ده وړاندو کې یو سترګې پاچای دي هغو مټ هم ښکاري دې مټ هم پټې دي خو دغه ویښته او لږ دغه دې انشاءالله آینده کې به پټوي ځکه د ټول هغه افغانانو د اسلام نمایندګي کوي او دې باندې خو خلکو نوم هم دا ایښی ده چې دا د طالبه ده یعنی د امارت او دا حق وایي طالبه نه ده خو حق وایي طالبانو کې ډېر شان حق دي نو خلک دا هم طالبه ګڼي دې ته پکار ده چې لږ زره تغییر راولي ما ته که څه هغه نصیحت لري زه یې منم دین و نصیحت دین وایي نصیحت د چا لپاره الله لپاره پیغمبر لپاره د مشرانو لپاره او کشرانو هر چا لپاره که ما کې دغسې غلطي څه ویني زه به ډېر خوشحاله سم حضرت عمر صاحب تنخوا ورکوله چې ما غلطي خلک ونیسي نو که ډیوه پتنګ خور د ما غلطي ونیسي زه به ډېر ترې خوشحاله بلې هغه پتنګ مهرباني که تاسو څه لرئ په لنډو کې ووایاست نه زه خو څه شی خو دا ما څه غوښتنه ده چې د تاسو غوښتنه وي چې امیر المؤمنین چې د ډیوې حجاب نو زه مننه کوم د هر چا خپل هغه فکر او هغه کوم نظر چې لري زه احترام موږ تاسو ټول افغانان یاستو په یو فکر مفکوره باندې زه فکر کوم که چېرته په دغو خبرو باندې افغانستان نو زه فکر کوم وخته به آباد شوی نو زه د دوی سره ډېرې خبرو سره هم نظر هستم نو انشاءالله خیر دې وي زموږ تاسو دپاره څه شی هغه ملي ګټې مهمې دي چې موږ تاسو هغه ملي ګټې مشترکې دي او زه د امام صاحب سره په اکثرو مسایلو باندې هم نظر هستم بله ډېره مننه قدرمنه خور ډیوه پتنګ ښاغلی همت صاحب ډېره مننه زه یو شی وایم بله د خپرونې وخت ډېر کم دی کم د خیر د بدون هغه به نه وي خدای په قرآن کې وایي صورت احزاب ته پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا ایها النبي قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن جلابیب لوی څادر ته وایي چې ټول دا معنی پوهېږي په علم باندې هم غیرتۍ هم د یقین وکوي ایمان او تقوا یې له معنه زیاته ده د عامو ښځو له سړیو نه زیاتې ولا د ما خپله کور کې ښځه ده له معنه ایمانداره ده تعجب کوي دوشنبه او پنجشنبه روزي نیسي زه یې نه نیسم نو دې ته احترام لرم چې مانه خفه شي ډېره مننه ډیوه پتنګ د ښځو د حقونو فعاله او سیاسي شنونکي توریالی همت تر دا وخت زموږ سره ملتیا کول درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا او ګډون څخه هم نړۍ مننه کوم څه چې مو واورېدل میلمه نظر و دا و د نن خبره تر بیا ښه وخت الله پامان